السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که چیرې تاسې یو حاجت ولرئ، د حاجت دپاره نن بهترین اقوال د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د علماو تجربې درته راخیستې دي. تاسې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، انشاءالله دا دعای به ستاسې حتما خوښ شي، ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې دي. نو دا خپل د حاجت دپاره به یې وکاروئ. محترم ورونو، د هر شرعي حاجت د پوره کېدلو دپاره په نبوي احادیثو او د علماو په تجربو کې بېلابېلې وظیفې ذکر شوي دي. دلته ځینې ډېرې اغېزمنې او عامې وظیفې دي. اول د حاجت لمنځ. ګوره لمنځ دی چې انسان الله تعالی جل جلاله ته نږدې کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د لمانځه کوم وخت تاسې لمنځ کوئ او د سجدې په حالت کې تاسې الله تعالی جل جلاله ته ډېر زیات نږدې یاست. نو کوم وخت چې څوک یو چا ته ډېر زیات نږدې سو، نو د هغه خبرو هم اوري. که موږ هم د لمانځه په حالت کې الله تعالی جل جلاله ته ډېر زیات نږدې سو، الله تعالی جل جلاله زموږ حاجت اوري. نو دلته هم او بل حدیث داس دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به چې کوم وخت تکلیف رالی، یو مشکل به ورته نبي علیه الصلاة والسلام پر لمانځه باندې ودرېدی. نو دلته هم اوله طریقه د لمانځه دا تر ټولو غوره لار ده. کله چې یو څوک کوم مهم حاجت ولري، نو طریقه یې 2 رکعاته د نفل لمونځ به وکړي، نیت به د نفلو وکړي، د دعا او د لمانځه څخه وروسته به د الله تعالی حمد ووایي او ثنا به ووایي، په نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې به درود پسې ووایي، او بیا به د حاجت مشهوره دعا لا اله الا الله الحلیم الکریم دا دعا به ووایي. که چیرې دا دعا په ورځ ووایم، شاید ویډیو به ډېره زیاته اوږده سي، خو زه بیا هم په کمنټ کې درته ولیکم، تاسې په کمنټ کې کتلی سئ دا دعا پوره. او دویم د یونس علیه الصلاة والسلام دعا چې آیت کریمه دی د قرآن کریم، دا مبارک آیات د هر ډول سختی او حاجت دپاره ډېر مجرب دی. ګوره نبي ګرد عمر هغه دعا کوي چې دی پوهېږي چې په دغه دعا باندې زه الله تعالی جل جلاله ته نږدې کېږم، دا دعا زما ده، الله تعالی جل جلاله اوري. یونس علیه الصلاة والسلام ماهی چیر کړی و، د ماهی په نس کې و، بیا هم الله تعالی جل جلاله هلته دی ژوندی پرېښی دی. نو ده دا دعا ویل لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا دعا. نو د هر حاجت دپاره علما وایي چې ډېر مجربه دعا ده دغه د یونس علیه الصلاة والسلام لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علما فرمایي چې دا دعا په کثرت سره ویل د غمونو د لرې کېدو او د حاجتونو د پوره کېدو سبب ګرځي. که چیرې خدای نه کړی څوک غمونه لري، تکلیفونه لري، مشکلات لري، نو دا دعا ډېره زیاته وایي، الله تعالی جل جلاله به د دغه شخص څخه غمونه تکلیفونه لرې کړي او حاجتونه بیا الله تعالی جل جلاله انشاءالله سرته ورسوي. دریم استغفار او درود ویل. ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي زه په ورځ کې تر 100 ځله زیات استغفر الله وایم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بس همدا. که چیرې څوک غواړي چې نور هم پسې اوږد کړي، ډېر اوږد ووایي استغفر الله العظیم ربي من كل ذنب واتوب الیه، بیا چې دونه وایي. خو لنډه طریقه استغفر الله، بس همدومره چې یا الله جل جلاله ما وبخښې. تاسو ته به سوال پیدا کېږي چې زه حاجت د الله تعالی څخه غواړم او ته استغفر الله ووایه. که چیرې تا الله تعالی جل جلاله وبخښي، استغفر الله خو همدا معنا چې یا الله جل جلاله ما وبخښه. که تا الله تعالی جل جلاله وبخښي، ستا هر حاجت به سرته رسېږي. که تا الله تعالی جل جلاله وبخښي، ستا رزق به پراخه سي. که تا الله تعالی جل جلاله وبخښي، ستا پورونه به الله تعالی جل جلاله ادا کړي. نو استغفار که څوک د حاجت دپاره هره ورځ لږ تر لږه 100 ځله ووایي، نو الله تعالی جل جلاله به ورته د هرې تنګسیا څخه خلاصون په برخه کې، د هرې تنګسیا څخه. ګوره دا هر چې دی هر لکه حرف کل، حرف سور دی، انفراد هر شي ته کېږي، انصراف او فرد کامل ته کېږي، هر شي ته کېږي. یعنی هره تنګسیا به الله تعالی جل جلاله ستا څخه لرې کړي. او درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ویل د دعا د قبلېدو کلي ده. که یو څوک خپل وخت په درود ویلو تیر کړي، الله تعالی جل جلاله به یې ټوله ضرورتونه پوره کړي.
چې د درود شریف په هکله به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته هغه کیسه بیان کړو چې په درود شریف باندې یو کس د مرګ څخه خلاص شوی دی. په درود شریف باندې یو کس الله تعالی جل جلاله د میلیونونو پورونو څخه خلاص کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که چیرې څوک یو ځل درود وایي الله تعالی جل جلاله پر دغه شخص باندې 10 رحمتونه لیږي. نو که چیرې ته دعا وکړې د هغه څخه وروسته درود وایې هم به ځکه پر دغه وخت کې پر تا باندې ستا پر جسم ستا پر صورت باندې د الله تعالی د خوا څخه 10 رحمته نازلیږي. نو ځکه ستا دعا هم قبلیږي. او که څوک یوازې او یوازې درود شریف وایي هم یې الله تعالی جل جلاله که دی دعا ونه غواړي فقط په زړه کې یو حاجت وي هغه حاجت به الله تعالی سرته ورسوي. څلورم د اسم اعظم وظیفه. اسم اعظم یعنی نوم ډیر لوی چې د الله تعالی جل جلاله دی او په هغه سره هم قرب الهي راځي. یو انسان الله تعالی جل جلاله ته په نږدې کیږي په دې اسم اعظم سره. که چیرې دا اسم اعظم څوک زیات وایي الله تعالی جل جلاله به د دغه شخص دعا قبوله کړي. ځینې علما وایي چې یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام په کثرت سره ویل دا حاجت په پوره کېدو کې ډېر کومک کوي. که چیرې تاسو یا حی یا قیوم ووایاست یا هم یا ذوالجلال والاکرام ووایاست یا دواړه سره ووایاست علما وایي چې په دې سره به الله تعالی جل جلاله ستاسو حاجت پوره کړي او ستاسو به ډېر کومک الله تعالی جل جلاله وکړي. په لمانځه باندې یو نزدېکت الله تعالی ته، په درود شریف باندې نزدېکت الله تعالی ته، په استغفار باندې په استغفر الله العظیم باندې یا په استغفر الله باندې نزدېکت او قرب و الله تعالی جل جلاله ته. او په اسم اعظم چې یا حی یا قیوم دا یو سو، یا ذوالجلال والاکرام دا بل سو. په دې باندې هم څوک الله تعالی جل جلاله ته نزدې کیږي. نو الله تعالی جل جلاله جمهور او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا کم ذکرونه او دا کمې کلمې چې ما تاسو ته وویلې چې تاسو یې خپل هم ووایاست او نور ته یې ور زده کړئ. او ستاسو څخه یو خواهش دا هم دی چې د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو شریکه کړئ تر نورو خلکو پورې ورسوئ او زموږ یوټیوب هم د ثواب په خاطر باندې او د نورو ویډیوګانو دپاره در سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.